السلام علیکم ګران مینوالو زه فیضان ګلستاني غزل بیا حاضرم دوستانو دا چې کوم پرون ثانیه پیښور کې راپېښه شوې ده پولیس لینډ کې ډېر د افسوس خبره ده او دا چې کوم کسان په دې کې شهید شوي دي پولیس والا او ډېر زیات کسان په دې کې شهید شوي دي نو الله پاک دې دا چې کوم شهید شوي دي الله پاک دې د دې کور والا له صبر ورکړي او ډېر چې دی نو د افسوس خبره ده په جومات کې چې دی نو د لمونځ په ټایم کې خودکش حمله کول دا خو چې دی نو پته نشته څنګه بې حس خلک دي په جومات کې د عبادت په ټایم باندې چې دی نو د الله په کور کې داسې حمله کول دا چې کوم کسان لمونځ کولو دا خو ټول چې دی نو شهیدان دي په دې کې داسې یو کس هم نه دی چې انسان دی وایي چې یار دا پلان کې او چې کوم په دې وخت هسپتال کې دي نو الله پاک دې هغوی له روغ صحت ورکړي او الله پاک دې هغوی له تندرستي ورکړي چې هغوی خپل کور ته واپس راشي خپل بچو دپاره نو دوستانو ما په دې کې یو ویډیو مې صحیح کړه چې ورکوټي ماشومانو د یو سړي دوه بچي ورکوټي د هغه چې دی نو نور څه دغه ذریعه نه وه همدا یو کس و د مور پلار یو زوی و نو په پولیس کې و نو د هغه دوه ورکوټي بچي و نو د هغې هغه چغې ژړا فریادونه ما صحیح کړو انسان دی زړه دونه زیات مې پرې خفه شو نو الله پاک دې د هغه بچو له صبر ورکړي د پولیس والا چې کوم دی نو د هغه کور والا له او الله پاک دې دا چې څونه شهیدان شوي دي الله پاک دې دوی له لویه مرتبه ورکړي درجه دې ورکړي ولې چې د لمونځ په ټایم کې دا شهید شوي دي او چې کوم کس دا کار کړی دی ده خو اصم چې دی نو جهنمي دی ځان لپاره جهنم یې جوړ کړو کور یې هلته کې جوړ کړو او ډېر غلط کار کړی دی د الله پاک په کور کې چې دی نو داسې کار کول د ده خو دین مذهب هېڅ هم نشته او دا چې کوم کس دی د ده په متعلق خبره کېږي چې دی چې دی نو د ایجنسۍ دی او د کوم ځای دی دا خو چې دی نو اسلام دایرې نه بیخي خارجه شوی دی او خپل ځان یې جهنمي کړو ټول عمر دپاره نو الله پاک دی دا چې کوم په هسپتال کې دي دی له هم روغ صحت ورکړي بس دا دوا ده دوستانو او دا چې کوم امام صاحب دی تاسو د دې تصویر به په سکرین باندې به کتلی وي نو الله پاک دې د کور والا له هم صبر ورکړي بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام هم له خپل دوستانو سره شیر کړم چې څونه دوا ورته کولی شي دی ټولو شهیدانو دپاره دوا وکړي او چې کوم سپیشل دا بیماران خلک دي الله پاک دې دوی له تندرستي ورکړي انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي دا خپل ځان ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان